سلامونه ملګرو او هیله ده چې روغ جوړ وئ. راځو موږ دلته کې کوټیشن نن ورځ موږ وایو په HTML کې کوټیشن څه شی ده او څه لپاره کارول کېږي. کوټیشن کله چې تاسو د یو بل چا خبره راخلئ او خپل ویب پیج کې اپلوډ کوئ تاسو مجبور یې چې هغه په کوټیشنز کې ولیکئ. دوه قسمه کوټیشن زموږ سره موجود وي، یو چې د یو لاین والا وي او بل چې د بلاک کوټیشن د زموږ سره بلاک کوډ ده. مطلب دا چې څو لاین دی، یو پاراګراف دا خبره زره اخلم دلته کې لیکم. نو زه راځم دې کې یو دانه هیډینګ اخلم، هیډ 1 اخلم یا پاراګراف اخلم، هر څه چې تاسو غواړئ هغه اخیستلی شئ. پر مثال زه هیډینګ اخلم او دلته کې زما څه پکار دي، زه غواړم چې HTML هیسټري باره معلومات وکړم چې د HTML هیسټري څه ده، چا کشف کړی ده او څو پاره کشف کړی ده. نو چې کله دلته راشم دا خبره به زه مجبور یم دلته کې راځم ګوګل ته او ګوګل کې به سرچ کوم چې هو انوینټډ HTML فرض کړه دا به زه سرچ کوم. اوس ګورئ دې کې ماته معلومات راغله. نو زه چې کله په دې باندې کلیک وکړم دلته راځم بل ویب سایټ ته، هر یو ویب سایټ چې تاسو خوښوي او ته په دې ویب سایټ باندې کلیک کوئ. فرض کړه دا ویب سایټ دا ما اوپن کړلو، صحیح ده. اوس دا خو ماته وایي کنه هیسټري اف HTML وګوره، دې ماته وایي چې ټیم برنرز-لی دا وګوره دا Organization of Syrian Research Institute of Switzerland invented HTML in 1991. ځینې وایي 1993 ده او ځینې وایي چې 1991 ده، صحیح ده. ګوګل باندې اکثر 1993 راځي، نو دې ته مو خیال وي. نو دا وګوره ټولې خبرې د دې کې لیکلې دي. اوس دا خبره خو د لیکلې ده، زه به څه وکړم، دا به دې نه را کافي کړم. دا مې چې را کافي کړله دا به زه په څه کې واچوم، دا به زه په بلاک کوډس کې اوس لیکم. نو د دې لپاره موږ سره خپل الیمنٹ یا کوډس دي، هغه ټیکس دي. نو دلته کې راځو دا به سٹارټینګ او انډینګ دواړه لري. دې په مابین کې به ته چې کومه خبره دې راخیستې هغه به ته ولیکې. یو خو به دا چې دې ته زموږ اوس ویب سایټ خپله یا براوزر چې د خپله یو انډینټ ورکوي، فاصله ورته ورکوي. تاسو ورته ګورئ هیسټري اف HTML ما لیکلی ده او د دې ترمنځ به ډېر زیات فرق وي. دا به زه صف کړم، را به شم چیرته به راشو اوس بېرته دا مې چې کله صف کړو هغه نه پس راځو خپل فایل ته. زموږ سره دا فایل په کوم ځای کې فرو ده، مای پروجیکټ نه پس به راشم کوټیشنز دا ده او دا به زه براوزر سره اوپن کړم. تاسو اوس ورته ګورئ دا وګوره دا زما سره HTML هیسټري اف HTML باید راشي او دلته کې وګوره دا زما سره هغه کوډ وګوره چې کوم هغه خبر راخیستې و دې ته راغله. نو اول خو به زه داسې وکړم چې دا به زه را کافي کړم داسې نه، دا موږ څه کو هیسټري اف HTML کو صحیح شو. نو تاسو ګوره کتلی شئ دې ځای کې څه وشول، هماغه خبره چې وکړمه هغه راغله. اوس دلته راځو سایټ، مطلب دا ده چې دا اوس موږ کوم ویب سایټ نه راخیستې ده. پر مثال یا د چا نه موږ در نقل کړې دا خبره، نو سایټ کې به ته هغه خبره لیکې. راشه پر مثال د دې ویب سایټ لینک چې کوم زموږ راخیستی دلته کې URL باندې کلیک کړه او دا را کاپي کړه، هغه به ته په دې سایټ ټیک اټریبیوټ کې ورته ولیکې. دا یې بله خبره ده. اوس زموږ سره سټینډرډ کې سر شوه، بس ذاتي زموږ خبره ده کافي رایټس او د شیزونه لاړه ده. موږ خو نشو کولی چې د بل چا خبرې راواخلو خپل ویب پیج باندې ور واچوو هلته کې ته درځوه. نه یو خو دا ظلم هم ده چې ته بل چا خبره بل څه لیکنه وي بل چا کړي او خوارې پې کړي ته په خپل نوم باندې اپلوډ کړی لیکې او جرم هم ده، صحیح ده. کافي رایټس کې دا راځي. نو په همدې خاطر باندې اوس موږ څه کوو دا به په کوډس کې لیکو. دا ګوره هیسټري اف HTML او هغه لیکنه چې کومه ده موږ راواخیستله او پته ډایرکټ لګېږي چې دا موږ د کوم ځای نه راخیستې ده او د کوم سایټ نه مو راخیستې هغه لینک هم موږ دې ځای کې ولګولو. دا زموږ سره بلاک کوډ. د بلاک کوډ نه بغیر زموږ سره بیا بل چې دا صرف موږ کوډ راوړو، صحیح ده. کیو ټیک باندې ښودل کېږي، دا سټارټینګ او انډینګ، یعنې یو خبره ده او هغه صرف یو لاین ده یا 2-3 لاینو نه کمه ده. نو تاسو به دا صرف په کیو کې لیکئ. کیو مطلب کوډ شو او را به شي دلته کې پر مثال زه دلته کې راځم یو سرچ کوم وای پر مثال زه لیکم چې وای طالبان دا نوی موضوع ده شټ سکولز. پر مثال فیمیل سکولز ولې بند کړي دي که نه. دلته کې چې زه څنګه راشم او دغه د الجزیره نیوز ته به لاړ شم، هر نیوز ته چې تاسو ځئ دا لږ ښه ده. دلته کې راځم ګوره تاسو ګورئ ورته الجزیره نیوز ته چې زه څنګه راغلم ګوره دلته کې به تاسو ته خبرونه اوس راشي. دلته کې تاسو ګورئ هر ځای کې به کوډس ډېر زیات استعمال شوي، یعنې نورو خبرې راخیستې دي چې پلانکي دا خبره کړې ده. نو دا ویب سایټ زه یقین لرم چې د الجزیره غوندې یو ساده ویب سایټ به هر یو کس تاسو جوړولی شي، صحیح ده که نه. زه چې څومره په یقین لرم 100% شور یم چې دا تاسو ورته ځای کې دا کوډ سټارټ شوی دی، ځای کې ګوره ختم شوی ده. خیر دغه هم راځي که یو خبره یې 2 لاینه خبره یې هر څومره خبره یې که نه تاسو کولی شئ چې هغه په کوډس کې ونیسئ او دې طریقې سره یې راوړئ. نو دې دپاره به تاسو څه کوئ کوډ به استعمالوئ. فرض که زه دې ځای کې دا یوه خبره راخلم یا دغه یوه خبره راخلم، دا به راواخلم دا به راواخلو سید فلوشه، دا به راواخلو
به زه دې نه کافي کم دا به زه په کوم ځای کې ولیکم اول خو به زه د کورس مابین کې ولیکم او دا کورس به زه ترې نه ختم کړم ګوره فی الحال دا پر مثال نشته ده دا نشته ده او چې دا نشته دا به هم دې نه راوړو دلته کې وګورئ پردې خبره چې کومه وه هغه ما راواخیستله دا ما په څه کې ونیوله کورس کې مې واخیستله کله چې موږ دا کورس کې واخلو او راځو خپل ویب سایټ موږ ریفریش کړو تاسو اوس ورته ګورئ دا ګوره دې ځای نه دې ځای پورې خبره چې څنګه سیم ټو سیم په دغه ځای کې راغلې وه دا خبره زموږ سره په همدې طریقې سره راغله دلته خو خیر موږ پکچر وغیره شیزو نه دی اخیستي که دا هم واخلو دا سیسټم راواخلو دا به سیم ټو سیم دغه کې راځي فرض کړه د دې لپاره مې یو کوټ اخلم ها دغه ده د دې لپاره اخلي لاندې راشي دې ځای کې نور شیزونه دي وګوره دې ځای کې ډېرې خبرې لیکل شوي دي ها شي ټویټډ ګوره چا ټویټ کړی دا نظر اخلم دا لیکنه سیم ټو سیم به دغه شانتي راځي نو د دې لپاره چې سیم ټو سیم دا رقم ته راشي زه به داسې وکړم چې اول به څه وکړم دلته کې به زه یو بریک ولګوم بریک نه پاس به دې ځای کې راشو او دغه کوټس به سٹارټ کو کلوز به شي بیرته به دا بند شي صحیح ده دې کوټیشن کې به اوس دغه لیکل نه واخلو چې کوم لیکل دوی کړي فرض کړه کوم لیکل دوی خبره کړي دغه دې نه دې پورې انور کوټ سپور سره نه راخلو کوټیشن مارکس چې کوم دي دا به اوس دې کې فیسټ کما چې دی مابین کې موږ دا څنګه فیسټ کو ور سره دیغه کې د لیکنه چا کړی دا لیکنه چې کوم شخص کړی دا هغه هم راوخلو لیکنه د کړی شي ټویټ دا هم راوخله او دا ور سره دیز کې کو اوس به زموږ د لیکنه سیم ټو سیم چې څنګه حالت کې و دلته کې هم دا شان دی راځي تاسو ته ګورئ زدا ثبت کوم ورته راځم براوزر ته او خپل براوزر په دې کې ریفریش کوم تاسو وسو ګورئ دا وګورم اپ true what could possibly be the reason she tweeted نو ور هغه طریقې سره راغله دا لیکل زموږ سره په څه کې راغله په کورس کې بند شوله صحیح شو دا زموږ سره بلاک کوډ او دا سنگل کوډ یا سنگل لاین چې کوم کوډ څه د وړه راغله زموږ سره بل خبره زموږ سره چې دا هغه زموږ سره چې دا هغه زموږ سره ایبریویشن دا ایبریویشن مطلب اکرونیم یا لنډیز چې کوم تاسو ورته ویل شي پرس کې یو شی تلیکي او هغه لنډیز وی کنه یو لنډ خبره وي دا موږ څه طریقې سره لیکو پر مثال دا HTML دا او دا HTML زموږ سره چې دا یو لنډیز دا کنه موږ ته پته لګیږي چې دا چې ایبریویشن دا نو دا سټانډرډ طریقه دا راځي دا به په کوم ټیک کې اخلي دا به د ایبریویشن په ټیک کې اخلي سیدا به تاسو په کوم ټیک کې اخلي د ایبریویشن په ټیک کې به تاسو اخلي دا مې دلته کې واخیستلو د HTML په ځای ته راوړم ګوره مې څنګه کافي کړو دلته کې به زه دا فیسټ کم ګوري ورته دا به زه په کوم ټیک کې اخلم ایبریویشن ټیک دا او دا به زه ایبریویشن ABBR صحیح ده هر سلندس چې دا به تاسو په دې کې اخلیا پر مثال دا د یو شارټ کټ دا او دا شان دا پرس کې یو شارټ کټ وي نو شارټ کټ به تاسو په څه کې اخلي هغه به تاسو په ایبریویشن کې اخلیا دلته خو ما تاسو ته خاص صرف یو مثال درکړم چې تاسو به پوه شئ نو مختلف قسمه شیزونه راتللی شي نو که پرس کې یو سلندس یا اکرونیم او تاسو به هغه په څه کې اخلي په دې ایبریویشن ټیک کې به تاسو دا لیکي دا سټانډرډ طریقه ده په دې خاطر باندې مرته دا موضوع پریم نو خبره ته ویلې چې بیا ور باندې نه پويږي دغه دا اوس په حال چې موږ سره کوم HTML هغه ذکر راغلو د څه کومه چې یو کار زه د سره بل کومه هغه دا کوم چې تاسو چې کله دا اخیستلو د دې لپاره تاسو د څه کوي چې ټایټل به دې ته ورکوي زه ته یو ټایټل دنه ورکوم او ټایټل کې هغه کوم شارټ کټ چې پر مثال دا هغه به تاسو ورته لیکیا پر مثال دا د څه شارټ کټو د شارټ کټ د څه شو د هایپر ټیکسټ مارک اف لینګویج دا تاسو ورته لیکئ دا ورته لیکئ دا کله مونږ لیکلو او دا زه صف کم راشم براوزر ته او دا زه ریفریش کوم تاسو اوس ګورئ دلته کې وګورئ چې دې کې وګورئ موږ سره دې کې ډاټ ډاټ راغلو کله چې زه د براوزر کرسر هغه لیکل زما سره شو کې ګور سره هایپر ټیکسټ مارک اف لینګویج وګور سره راغلو دا ته په ډایرک واضح پته لګیږي چې دا د څه شارټ کټ ده دا خو ساده اسانه شارټ کټو تاسو سره مختلف قسمه سخت شیزو راځي نو په دې خاطر باندې په ټایټل کې به تاسو ورته چې د څه شارټ کټ وي اچ نه هایپر ټیکسټ ان مارک اف او ان لینګویج راغلو اب ورسره لیکي دا شانتي راځي چې کله تاسو کرسر راوړي څوک راځي اډر هغه پوهیږي چې دا د څه شارټ کټ د زمنګ سره صحیح شو دینه پس موږ بل خبره څه کو بلند الفاظ کې ته ما چې ویډیو وګدا نشي او درز در باندې ونه غمګي نو دې لپاره زر لګیم او د کار کوم یعنی خبره نه پریدم ټول به ان شاء الله چې کوشش کوم درته وایم بل زموږ سره اډریس هغه سمپل طریقه ده پرس کده چا یو زی اډریس وي مور به نو وګدو خو د یو زی اډریس دا یو چا سلیکلی دي دا تراوړي په یو ټیک کې دا به تاسو په څه کې راوړي دا به تاسو اډریس ټیک لکه سټانډرډ طریقه ده فرض مثال زه په کوم ځای کې اوسېږم زه چې هم اوسېږم په کوم ځای کې زه په پېښور شو قبل دغه ترکاته شوي پر مثال کیفی کې
او پېښور KPK باید بره راشي KPK پېښور دې راشي صحیح ده او بیا په دې کې چې زه په حیات آباد PS7 کې اوسېږم صحیح شو کنه په دې طریقې سره چې هر یو تاسو کوم یو اډرس سوي لیکل غواړئ هغه به تاسو په دې اډرس او دغه کې لیکیا په ټیکس کې لیکیا دا څه څه او بیرته راځم دلته کې براوزر ته تاسو ورته ګورئ وګورئ هغه زما چې کومه اډرس هغه راغلو او رایم مستلو څنګه ایټالیک سټایل کې راغلو کوم سټایل کې راغلو ایټالیک راغلو نو تاسو کوم اډرس شی وی ورکوي پته ورکوي وغیرہ کم نو دا په کومه طریقې سره راځي باید په اډرس ټیکس کې راشي کاغه د هر ریفرنس وی یا بل څه وی هغه تاسو په دې طریقې سره ورکولای شئ بل خبره زموږ سره د څه شي ریفرنس هم تاسو ورکولای شئ فرض مثال یو ځینې تاسو راخستې دی وایي دا خبر دې کې وایي دا حساب او بل خبره زموږ سره د کې چې موږ کوم کو هغه د څه شي کو هغه خبره موږ د اخیری خبره ده هغه زموږ سره سایت ده سایت ټیک یو کتاب چا لیکلی ده یو مجسمه چا رسمه کړې ده یو بله کومه کارنامه چا کړې ده یو څه د کړي دي یو څه اختراع کړي دي او ته غواړې چې فرض مثال زموږ سره یو کتاب ده یا بل څه دي د یو کس ولیکل نو هغه کتاب ته غواړي چې دلته کې منشن کې دی غنوم هغه باید ته په سایت ټیک کې ودننه ولیکي سایت ټیکس کې یا سایت الیمنٹ کې دننه ولیکي فرض مثال یو کتاب ده ویب ډیزاینینګ پر نامه باندې کنه فیموس ویب ډیزاینینګ یا ویب ډیزاینینګ پر نامه باندې یو کتاب د فرض مثال یا جاوا 5 یا هر یو کتاب چې پر مثال د کې زه ورکوم چې ویب ډیزاینینګ کنه ویب ډیزاینینګ فار اول یا هر څه چې تاسو لیکي نو دا یو د کتاب شو او دا لیکلای چا دا پر مثال جینیفر لیکلای دا نو د بوک ویر شو او دا شان د نوم یو نو دا جینیفر لیکلای دا دا اوس غواړم چې جنې پر وغیرہ شیزونه تاسو وسله کې کتاب نور شیزونه دا کوم ځکه لیکل شوی لیکل شوی خدا کتاب دی باره کې تفصيلات وي خدا به صاف کا سیب می چکرل راشم براوزر ته او دا به بیرته ریفریش کا مې چې کله ریفریش کو تاسو ځکه ګوري ویب ډیزاین چاپ واسطه باندې بای جینیفر په واسطه باندې چاپ واسطه لیکل شوی دا بای جینیفر په کوم ځای سوم کال کې لیکل شوی دا فرض مثال 1999 کې لیکل شوی دا هر څه ټیم کې لیکل شوی هغه شونه تاسو ور سره ولیکئ چې هر چا لیکل وي دا خو تاسو ته ما صرف ګوري یو مثال درکړلو ښه ځنه چې دا سیریس واخلې او سبا مراب سره ون کړی چې سجدا تا غلط کړی دا بل چا لیکل او دا مې تاسو ته مثال درکړل لکه څنګه چې اډرس او دا شونه کې مثال درکړو تاسو سره مثال شو پر مثال دا یو کتاب ده او د چاپ واسطه باندې لیکل شوی ده د جنی پر واسطه باندې لیکل شوی ده دا تاسو بیا په سایت کې لیکیا نو دا و زمونږ سره کوټیشن دوره خبرې بیا ته واضح کوم یو بلاک کوټیشن او زمونږ سره بلاک کوټ چې مونږ ګوره سو پاراګراف په اندازه باندې جزونه مونږ راوړل او براوزر ته خپل څه کوي انټنټ ورته ورکوي ګوره انټنټ ورته ورکړلو فاصله دې ځکه ورته ورکړی دا بل مونږ صرف کوټ اخیستلو سیمپل هغه د یو لاین د پاره یا کم څه لیکل خبره چې د بل چا ترخلي هغه په کوټس کې لسی یا په کیو ټیکس کې دا سٹارټ او اند دواړه لري همدا شانتي بیا زمونږ سره اډرس و د یو ځای اډرس یو پته ریفرنس تاسو ورکوي د طریقې سره کېږي او بل زمونږ سره سایت په نامه باندې ټیکس یا الیمنټس سایت کې موږ څه کول د یو کتاب چا جوړ لیکلی وي یا پر مثال یو مجسمه ده یو ډیزاین ده پینټینګ ده وغیرہ څه کړي دي دغه نوم به ته په څه کې لیکي دغه نوم به ته په سایت کې دننه لیکي ټیکس کې نو دا زمونږ سره مهمه خبرې په HTML کې ډېری امپورټنت کې خبرې وي دا شیزونه یادول ضرور ځکه ترازی مخې ته بیا په دې نه په دې خاطر باندې مې وختل چې دینه هم ځان خلاص کو او ځان به پوي کو ځکه دا د HTML ټیکس دی او مهم دي زمونږ په سلیبس کې موجود ول